قرار ہے جار سمے خمار ہے سایسته. السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی، تاسو په سټارټینګ کې د ورکوټي چندې به کلیپ هم کتلی وي. یو چې دی نو لومړنی هغه کلیپ دی مراد فاطمه ګل سره ناست دی. دویم هغه کلیپ به تاسو کتلی وي، هغه فاطمه ګل اوده ده، مراد چې دی نو راضي ورده. دریم کلیپ چې کوم و نو هغه تاسو دا کتلی مراد او فاطمه ګل په اسپې باندې ناست دي، په اس باندې نه دي ناست. نو نرخ به ما ته هغه ټایم ګڼلی وی چې ته چې دی نو په اس باندې ناست وې، نو داسې ټوپونه دې وال، داسې چې دی نو ته په اس باندې ناست وې، نو داسې ستا د سټایل پته به لګېدلې وي. ته خو په اس باندې ناست یې، اس به خو چې دی نو ټوپونه نه وي چې اس باندې کښېنه، ځکه به ستا د نرتوب هغه پته به لګېدلې وي. دا خو دوستانو تاسو ته ښه پته ده په اسپې او په اس کې څه فرق دی. نو اسپه چې کومه ده نو هغه چې کوم کس په هغې باندې کښېني هغه خو روانې مستي خو نه کوي، هغه په ارام سکون سره وي. او چې کوم اس وي هغه لږ چې دی نو زورور وي، نو هغه خپل زور هم ښیي که نه، ولې چې نر دی نو نر خو خامخا خپل زور خو ښیي که نه. نو دا چې دی نو مراد ډوزون دی په اسپې باندې ناست دی، دونه افیشنسیز وهي، ته وایي چې دی نو ډېره غټ توری کړې ده او ډېر غټ چې دی نو امریکې فتح کړې ده، نو دونه غټه کارنامه یې کړې ده، ځکه دی په اسپې باندې ناست دی او دونه خوشحالېږي. نو ستا ټولو ته پته ده، پوره دنیا ته ستا پته ده د مراد هغه کار روزګار څه دی، بزنس یې څه دی او د کوم فیلډ انسان دی. نو بیا ځکه چې دی نو ګوره خبره داسې ده، افیشنسي انسان وهي خو لږ شانتې په طریقې باندې لږ د افیشنسي وهلو طریقه هم وي که نه، څه کار روزګار هم وي. دا نه چې انسان کار روزګار بل څه کوي او افیشنسي ده نور څه هغه وهي، نو دا خو خوند نه کوي که نه. دوستانو تاسو د دې هغه کلیپونه هم صحیح کړل، نو تاسو څه ویل غواړئ د مراد فاطمه ګل په باره کې لازمي کمنټ سیکشن کې خپل جواب را سره شیر کولی شئ. او که ویډیو کې مې څه غلطي شوي نو زه بښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان. والسلام.